سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو. زه دې دپاره حاضر شوم چې د هایبرډ یا اکوا یا پریس هر قسم ګاډي چې دي یو خو ډېر زیات ظلم کوي، ډېر زیاتی کوي، بلکې جبر کوي. و د خدای انصافدارو ټول نه یادوم، یو خو د ماما د هایبرډ دی یا د لالا د اکوا دی یا پریس دی، ټول نه استثنا خو په هر څه کېږي. خو په 15 20 او 10 سپیډ کې تاسو په سړک روان یې او دا سنګل لین مطلب دا په دې کې لینونه هم نه چې ته په سلو کې ځې، په دې کې د اوورټیک ځای نه وي، ستا بکاري. یعنې دلته خو 35 40 نه سړی هسې هم بره نه شي تللی. سړکونو حالت داسې دی، سړک په منځ باندې روان وي د تیل د بچت کولو لپاره یا ګرین انرژي. تاسو ماحول دوست ایکو فرینډلي ګاډي دي، ستاسو لکه کنټریبیوشن منو، ستاسو سیوینګ د بچت کولو جذبه، ستاسو دا جذبه چې ډېر سلو رواني سړی ایران شي هارن پسې نه شي والی، شپږ اته ګاډي په ځان پسې شاته لګولي، ټول نه یادوم. ځینې هایبرډ یا اکوا یا دا کم چې په دې خودکار انرژي باندې ګرځي، لکه لږه خدای نه ویرېږي یار، دا شی ډېر ګرانوي خلکو ته. ما اوس تقریبا چې مخکې چې ټرافیک جام و یا ډېر سلو، یعنې د ښه وخت باوجود هم ډېر سلو روان و. بل دا چې کچې ته اړوزي نه زه کېدای شي هلته هم صحیح تیل میلې لګي. زه سوات ته روان یم وروره، 80 کیلومتره لار ده، مثال خبره کوم. زه به څونه سیوینګ وکړم او زما به څونه وخت ضایع شي. لکه په دغه 15 او 20 کې زه روان یم، زه خو سهار وځم ماسخوتن به سوات ته رسېدلی یم. نو بیا به لکه دا شی ټیک دی، سپیډ هم محتاط ښه دی، انرژي سیوینګ پکار دی، ګرین انرژي دا، یعنې ستاسو خپل جب دی، خپل ګاډی دی، مطلب سړک خو ستاسو دی او د ټول هم نه یادوم. اوس نه چې هایبرډ اکوا یا دغه پریس یا ما دا خیال و چې زه به 100-200 کاله بعد چېرته خدای وس راکړي ځان له پریس والم نو हमारा بیړه تور हो गया. مطلب بیا به خلک ما ته هم شاته پټ پټ پړه کې بد رد وایي، هارن په ځکه ونې شي والی ته به لرنر به یا شاید داسې مریض وي چې هغه تیز سپیډ نشي کولی یا سړک کډه مډه نشي برداشت کولی. بعضې وخت کې داسې حالات راځي چې هغه انسان جنون ضرورت وي، یعنې سپیډ کم سپیډ سره تله یا مریض یا لرنر یا ماشوم یا ډېر زیات محتاط کس وغیره وغیره، شل خبرې نورې کېدی شي. دا داسې هم نه دی که نه په 8-10 نو چې دونه سیوینګ سړی کوي که نه خامخا نو بس ټیک ته پټرول هم ګران دي. بیا خو سړی هغه ټرای سایکل نه هغه 3 خپې والا سایکل واخلي بس هغې کې شل پیسې نور هم دي، نه به انرژي لګي او ګرین هم دی، ګرین انرژي هم دا انرژي لګي نه، او مطلب ورزش او ټول فلمونه میلمونه سره هم برابرېږي. خو دا چې سوات به 2-3 ورځې بعد رسې نو د هغې نه بیا پیاده تلله نور هم ښه دي. خو دا چې هلته ټایم ازموني، وخت هم قیمتي دی که نه. دا نه وایم چې څوک دې ور سپیډینګ وکړي یا ریش ته لاړ شي یا مطلب ابرپټ غوندې څه داسې حرکتونه نه، خو لکه نارملي چې کوم فلو ده د ټرافیک نو هغه دې نه متاثره کوي. ځکه دې کډې ته هم نه ځي، ځکه دې لږ معمولي د سړک په سیډ هم نه ځي. دا بیخي چې کوم پوخ ځای په حقه ځي او څونه زموږ خو دغه لږ غوندې 8 فوټه 10 فوټه سړک دی، اوورټیک موورټیک ځای پکې هم نه، خو هغه داسې رواني چې لکه روان څه بلکې ولاړ رواني. نو ولاړ روان خو لکه سمانه نه جوړېږي. وایي زما دغه خبرې وي د ګاډي د انجن مې اواز کوله کوم او ودرېږم مې غوندې اواز په دې منځ کې کوي. بهرحال بهر تقدیر دا خو میکینیک ته وښیم، خو لکه زما میکینیک ته وختي تله کېږي نه، ځکه زه مازدیګر وځم او یا راز د ورځې وخت نه وي، ډېر مصروف خو نه یم، لکه د ورځې ښکاره به سړی به کارونه وي. نو دغه خلکو ته یم چې وروره د خلکو منډه تړلی، موږ د ور سپیډینګ خبره نه کوو، موږ لکه کرو لیکن थोड़ा کم کرو. مطلب چې دې سیز نه واوړو او ټول نه یادوم ګورې ډیجیټلي نه دا غوندې وکړو داسې شی دی. بهرحال میکینیک په دې ښه پوهېږي، کور ته ودان دی میکینیک او زما او ستا ټولو یاران دوستان نن خبرو خدای شته ستړی کړم، څه آفلاین هم څه آنلاین هم ړم څخه دی. خو لکه دا معامله راته ډېره سنګینه او رنګینه ښکارېده، رنګینه خو نه ده بلکې سنګینه ده، خو لکه ډېره لسخه که نن د ورځې 2-3 ځله که نه دا شی وچو خبرې نه دي.